نیکي د انسان رزق فراخوي، نیکي د انسان بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي. نیکبخته انسان سره ټول خلک محبت لري، ځکه چې په ته نیکو عملونو باندې الله دوست شوې، الله محبوب شوې او الله محبت د ستا په زړه کې پیدا شو، نو الله رب العزت جبرائیل رالیږي مسلمانانو ته وایي چې دا الله ته ګران دی، تاسو ته دې هم ګران شي. نو نیکي د انسان په مخ کې نورانیت پیدا کوي، د ستا مخ ته جلا ورکوي، په زړه کې د رڼا اچوي، روزي دې فراخوي، بدن دې قوي کوي او محبت به د خلکو په زړونو کې پروت وي او بدي د انسان مخ توروي، د انسان مخ ته توروالی ورکوي، د انسان زړه تیاره کوي، د انسان بدن کمزوری کوي، د انسان روزي کموي او له دې سره سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کولو سبب هم ګرځي. کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او د تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغوله شي چې بیا په ځان باندې هم نه پوهیږي چې زه څه کوم.